ملګرو ایب ژلیم له راغلی یم دلته د ARY نیوز والا راغلي دي او زه به په دې سره په اردو کې سوال کوم ولې دوی پښتو نه دی زده نو راسي په اردو کې پوښتنه ځینې کوم دی جواب راکوئ چې که نسي راکوئ السلام علیکم वालेकुम सलाम। जी भाई नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली कहाँ से हो आप मैं कोयटा से। कोयटा से हो एक सवाल करूंगा जवाब दे सकोगे जी जी बिल्कुल बोले। वो कौन सा जानवर है जिसका हाथ भी है पाँव भी है फिर भी जो है ना सर के ऊपर घूमता है हाथ पाँव और सर पे घूमता है। जी सर नहीं सर मुझे नहीं पता। यार ये बहुत बड़ा मसला भी करता है घरों पे चूहा तो नहीं है? चूहा नहीं है चूहे से भी ज्यादा तंग करते हैं लोगों को ये फिर बच्चे ही हैं। नहीं बच्चा भी नहीं है मतलब उससे बच्चे बूढ़े जितने भी घर के लेडीज है सब परेशान होते हैं नहीं पता यार इतना आंसर आपको दिया उसके बावजूद आप जवाब नहीं दे सकोगे नहीं महंगाई नहीं है। महंगाई ने मारा हुआ है नहीं नहीं ये बोल रहे महंगाई, मैंने कहा महंगाई नहीं है। आपने तो जानवर की बात की है। जानवर है ऐसा कौन सा जानवर है जो घर में भी होते हैं और इतना तंग भी करते हैं? तंग करते हैं कसम से सारा घर परेशान होता है उससे नहीं समझ। ملګرو په ایب سټډیم کې ولاړ یم نو دلته سپورټسمنانو سره ولاړ یم زه پر دې باندې نن د یو فني سوال کوم که په دا ځوانانو کې ماته هر چا جواب راکړي یو چاټ وراخم یا یو برګر وراخم صحیح دی وروره صحیح دی وروره سوال واورئ هغه کوم حیوان دی چې لاس هم لري پښې هم لري بیا هم دی پر سر ګرځي خر सोच पर को मैं 2 मिनट खुरा की सोच पर को मैं दो मकवार या ور ریپیټ کا هغه کوم حیوان دی چې لاس لري پښه لري بیا هم پر سر ګرځي دا به انسان وي دا به حیوان ګرځوي نه دا انسان دی دا به انسان وي نو دا انسان دی انسان خو پر پښو ګرځي نو دغه هم پر پښو باندې توا ګرځي ما په خیال داسې ایوان بنوي ستا حیوان ستا نو چې نو بیا ما دا سوال نه کوئ خو ما په نظر څخه نسته دا څنګه اځه انسان راوښه انسان خو نه انسان نسی کېدل انسان څنګه انسان خو نسی کېدی او کوم حیوان دی شوپرکه شوپرک سړی ډېر تېز دی یارانو دا ځوانان څه پوښتنه وکړه دې خو جواب نه کوي را نو راځئ د نورو څه به پوښتنه کوو چې هغه موږ ته جواب راکوئ چې که نسي راکولی نو راځئ یو دوه ځوانان سره ولاړ دي یو آوټ سولو راغلی ورته یوه بیټینګ لا پاتې دی زه د دوی دوه څه سوال کوم که هر چا جواب ماته راکوي زه خواست ورته کوم چې یو ور دته بیټینګ بیا ورکړي سوال دا دی ځوانانو هغه کوم حیوان دی اول د نوم چش دی ایوب ستا نوم ثناءالله ثناءالله د کوټې یاست هم د کوټې سوال دا دی هغه کوم حیوان دی چې لاس هم لري پښې هم لري بیا هم پر سر ګرځي شپږه د نرزو لاس ملاو که په دغه خو اوټ سولې ته څه وایه تیوار بیا وای دا هغه کوم حیوان دی چې پر سر هم ګرځي وایي لاسونه هم لري پښې هم لري بیا هم پر سر ګرځي نه روان یا شیخ ووایه مایې مایې یاره یوه خبره ګرده مر یاد ساتئ انډوالانو کم سړی د نس شوقي هغه به هغه شی یادوي قسم به خدای د نس شوقي دی مایې یاد ورپسې اعظمي کې مایې ډېر ګرم ډېر خوند کوي الله دې وکړي چې ورور ته مایې خورې زه درسم ملګرو یو ډېر ښایسته ځوان سره ولاړ دی وایي زه ټیکټوک هم جوړوم نو مول سوال پر راوکړه زه جواب در کوم نو ستا نوم چیش دی قدرت الله په زوره ګایش د کوم ځای قدرت الله هغه کوم حیوان دی چې لاس لري پښې لري بیا پر سر ګرځي یار دا سوال ته ماتېده نشته دغه ځای دې رامنډه کړي دي ګین دې راښه جواب راکړه جواب خو دا رقم سوال تا دې سوال وکړي زه جواب څه درته دا رقم جواب یې نه پیدا کیږي دا به لازم یو انسر هم درکړم ګرد کورجن پریشان نه مې د حیوان سره دا به سپږی څنګه سر به خلاص ما خیال سر کوي کا کوي خامخا دا به نو راځي یارانو سوال جواب یې بالکل صحیح راکړي دا سپږ ده اور دا سوال پرسو اوس به د بل سوال پوښتنه ان شاء الله ورته کوو حقیقت او سپږ چې دا هغه ډېر بد تنګول کوي
او دا غټ ویښتان والا دپاره به یې ډېر تنګولي